چې کله په زندگی کې سړی د بل چا یول ویشتم ځکه غصب او ظلم وکړي او لاندې یا د مسلمان ځکه ده او یا د همسایم ځکه ده یا د قریب ځکه ده یا د تربرم ځکه ده یا د کوسیم ځکه ده یا د لارم ځکه ده چې کله د قیامت په میدان کې راسي نو د وسرم ځکه الله تعالی دغه ټوټه را پرې کوي او د په غاړه ورځړي او دی به د قیامت په میدان کې ډېر سرګردان کړي چې کله د سړی د بل چا د سړی پر ذمہ باندې د بل چا ظلم وي د بل چا حق د په ظلم لاندې کړي چې کله د قیامت میدان ته راسي نو الله تعالی هغه مظلوم هم رافیش کې ظالم هم رافیش هغه مظلوم الله تعالی ته وای دا سړی په دنیا کې حاکم پر ما باندې زورور او زما سره ظلم کړی دی زه خپل حق نن د قیامت په میدان کې د دې سړي سپاړم دا په دنیا کې مالدار او پر ما باندې زورور او دا په دنیا کې طاقتور او پر ما باندې زورور نو زما سره ظلم نه ور جایز وی دی یا الله زه د قیامت په میدان کې خپل حق واړم الله تعالی هغه ظالم ته خپل حق ولا ورک هغه ظالم ورته یا الله حق په دنیا کې فاتح سوزا آخرت تر غلم زی څنګه الله تعالی ورته د دنیا سماره رسول دی ور سره وای خوره هغه ظالم ورته یا الله هغه حق په کوم ځای کې پروت دی الله تعالی ورته په حاویه کې پروت حاویه د ټول جهنم او اخرنه جهنم دی د جهنم الله تعالی یو پر بل سربېره چتونه پیدا کړی دی د ټولو سلوړ جهنم دی دویم جهنم دی او دریم سعیر دی سقر دی لظا دی سعیر دی سقر دی او جهنم دی او حاویه ده دا وچته جهنم دی د ټولو سلاندې جهنم چې دی هغه حاویه ده او د ټولو سخترین عذاب په حاویه کې دی او حاویه کې څوک سوځل کېږي هغې د هر امت منافقین سوځل کېږي د هغې سره پورته جهنم دی په هغې کې د عربو مشرکین سوځل کېږي د هغې سره پورته سعیر دی په هغې کې صابئین سوځل کېږي د هغې سره پورته سقر دی په هغې کې نصارا سوځل کېږي د هغې سره پورته لظا دی په هغې کې یهود سوځل کېږي او د ټولو پورته چې دی هغه جهنم دی په هغې کې د دې امت ګناهګاران سوځل کېږي او د دې هر جهنم د سره صدر پایه پورې 500 کاله لار ده الله تعالی ورته ورسه هغه حق راواخه هغه بنده وایي الله هغه حق چیرې پروت دی ورته هغه حق په حاویه کې دی ملایکې به د الله سونسي د جهنم سر ته به راولي د جهنم څخه به ورغوټکي دی به 500 کاله په جهنم کې روان بیا به 500 کاله په حطمه کې رواني بیا به 500 کاله په لظا کې رواني بیا به په سعیر کې رواني بیا به په سقیر کې رواني سعیر کې رواني او بیا به په جهنم کې رواني بیا به په حاویه کې رواني د دې خوا او جهنم دی په دې هر جهنم کې به 500 کاله روان دا غي خواجه حق د جهنم سره چې کله راپورته سي 500 کاله د غي خوا سفر دی په هر جهنم چې کله د سر جهنم ته راورسېږي الله تعالی به په خپل قدرت سره د غیب شبیا وشوي بیا به 500 کاله دی په دې جهنمونو کې رواني در حاویه پورې چې رسېږي چې کله د الله تعالی څومره اراده وي د الله تعالی به د خپل اراده مطابق د دې سړي پښې شوي بیا به دی راپورته کېږي بیا به په جهنمو کې ځي بیا به دی راپورته کېږي اما درته ویل چې کم سړی هغې په زندگی کې د چا ظلم د پر ذمه باندې فاتح او په داسې حالت کې د دنیا څخه تیر سي چې د بل حق د پر ذمه باندې فاتح بیا د هغې دپاره ډېره خساره ده بیا د هغې دپاره ډېر سخت حالت دی بیا د هغې دپاره ډېر دردناک حالت دی زه ډېر ځله دا وایم مظلوم چې د سړي په مقابل کې راسي که چیرې مظلوم کافر الله تعالی د دې کافر په مرسته کې دریږي په قیامت کې بیا به الله تعالی د دې کافر پر څنګ باندې ولاړ لیکن تباہی خو زما استاده چې هر څه کوو هغه مسلمان دی کشکنزل کوو هغه مسلمان ته کوو که ظلم کوو هغه د مسلمان سره کوو که دوکه ورکوو هغه مسلمان ته ورکوو او که ناجایز کوو هغه د مسلمان سره کوو او که د چا دل ازاري کوو هغه مسلمان دی بیا خو د قیامت په میدان کې زما او ستا په مقابله کې په هر څه کې مسلمان ولاړ دی نو چې الله تعالی د مظلوم کافر مرسته کوي او چې مظلوم کافر الله تعالی د هغې په نصرت او مدد کې د قیامت په میدان کې ولاړ دی نو چې کله د مسلمان مظلوم بیا به د هغې مرسته او مدد الله تعالی څنګه نه کوي په دې وجه باندې الله تعالی ورته بندګانو
انی حرمت الظلم علی نفسی ما پر خپل ځان باندې ظلم حرام کړی دی وجعلته بینکم محرما پر تاسو باندې په خپل ما بین کې ظلم سره حرام دی